سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر پام وکړئ د اراوند ټي وی یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونه ته کارپوهان وایي چې لومړی د باګرام هوایي اډې نیول او وروسته کنټرولول ګران کار دی سی بی اس شبکې د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې د باګرام اډې بیرته نیولو څخه د ټرمپ په موخه دغه ده چې له دغه ځایه د چین اټومي پروګرام وڅاري کارپوهان وایي چین خپلې وسلې د هېواد په ژورو سیمو کې جوړوي خو د لبنان سیمه یې پخوانی ازمایښتي ځای دی چې له باګرام څخه شاوخوا 1200 میله لرې دی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ټرمپ وار سره ویلي دي چې غواړي د باګرام هوایي اډه له اسلامي امارت څخه د جوړجاړي یا له بلې لارې څخه واخلي خو لا یوې خوا اسلامي امارت دغه خبرې نه دي منلې او له بلې خوا کارپوهان دغه کار نشونه یادوي د نړیوالې سولې لپاره د کرنچي نومي بنسټ د اټومي تګلارې لوړپوړي غړي تونګ جاوا ویلي دي چې په لبنان سیمه کې په 1996 کال کې وروسته ازمایښتي چاودنه شوې خو په وروستیو کلونو کې هم داسې نښې لیدل شوي دي چې چین اوس هم له دغه ځایه کار اخلي او خپل اټومي پروګرام پراخوي نوموړی وایي چې امریکا غواړي د باګرام هوایي اډې له لارې د چین اټومي پروګرام وڅاري ځکه پینټاګون وړاندوینه کوي چې تر 2030 کال پورې به د چین اټومي سرګلولې تر 1000 ډېرې شي حال دا چې په 2019 کال کې د دغه سرګلولو شمېر یوازې د 200 په شاوخوا کې و جاو زیاتوي چې چین په دغه سیمه کې خپلې پرمختللې الوتکې توغندي د توغندیو دفاعي سیسټمونه او د هوا او فضا وسایلو ازمایښتونه کوي لبنان د شینیانګ ولایت اړونده سیمه ده چې د چین د توغندیو او الوتکو ګڼې فابریکې پکې جوړې شوې دي په دغه راپور کې د امریکا د دفاعي چارواکو په حواله راغلي دي چې لا باګرام پرته د چین د اټومي پروګرام د څارلو نورې لارې هم شته خو که داسې وګڼو چې له اسلامي امارت سره سیاسي جوړجاړی وشي بیا هم د باګرام هوایي اډې کنټرولول زرګونه عسکرو ته اړتیا لري بلروګیو د لانګوار ژورنال لیکوال دی او د افغانستان په اړه یې 25 کاله څېړنې کړې دي نوموړي په دې اړه ویلي دي چې اسلامي امارت د امریکا پر وړاندې 20 کاله جګړه وکړه او اوس دغه امکان نه لري چې هغوی به امریکایانو ته د باګرام هوایي اډه بیرته ورکړي